تباہ کوي دا ملت تباہ کوي موږ هم سره تباہ وکړو د خلکو خوشي اساسات ختم کړي دا بس ختم کړي دا د موږ دښمنان دي دا موږ په کورو کې ودی دا زموږ بس بابوس دي مان دا والی نمرو دا والی قابل د نگران نه دی کفر د خپل ولایتونه بد کی زمون د مړو پښتنه مونږ کولی شو امریکا دې وځي موږ هم سره په دارو کېږو که زموږ دینه کو خوشي کده ولایت خوشي کده امنیت کنه ونو والیت ونو راځي ما دې تاسو په دې باندې دا ځوان ما په تاسو دا ملت تباہ کوي دو هغه چې جسمي ختم کوي دو هغه سونه ختم کوي دو هغه اساسات ختم کوي دو هغه بس ختم کوي دو د موږ دښمنان دي دو موږ په کورو کې ودی دو زموږ بس بابوس دي زمون دا فقیر او مظلوم رئیس جمهور دی مواوري دته زه رئیس جمهور نه ومه دا یو مظلوم رئیس جمهور دی رئیس جمهوره ته به په کومو سترګو د مشرقي نه رایه غواړې ستا په حکمرانۍ کې داسې کیسې کېږي یا به شپون هم د دې خلکو سره ښه کوئ او یا په والله چې د دې خلکو تر هغه پورې درنه پوښتنه وکړم چې تر څومره زما د یو وکیل وس رسېږي یوه خبره واورئ امریکایانو یوه خبره واورئ په الله قسم دی تر کله پورې چې تاسو په افغانستان کې هستئ په افغانستان کې به دا ویلې جاري کېږي د نن ناخوا هم نه غواړو چې دا غیرتي ولس دی دا ولس په الله قسم دی که سر کېږي تا ته ډاکټر صاحب اشرف غني په کلاو غوږو یې واوره که چېرته د نن نه وروسته او د دغه فقیرو خلکو پوښتنه تا ونه کړه ولسونو کې غیرت شته د ولسونو داسې اصلي بچیان یوه خبره په ډاګه واورئ ما والي صاحب سره خبره وکړه والي صاحب ویلې زه استعفا کومه جواب ورکړي او که ولې نه کوي یو ساعت بعد دا 50 نفر قرباني د نور هم تیار دي چې په ولایت باندې ورشي نو نن ولې دا والي نه راوځي ولې نه راوځي څلور کسه بې ګناه شهیدان کړي دي د کور نه سره وړي دي پیسې وړي دي فرمان به د دې لاس پکې و چې د دې لاس پکې نه و امریکا سټیزن دی چې چا پاچي امریکا چا امریکا راوستی دلته که چېرته راوځي او په رښتیا والي راوځي که قومندان که قومندان د امنیې که موجود استخباراتو نه واډېري موږ لس دقیقې بعد ښار طرف ته خوځېږو که چېرته والي راولور بیا د موږ مخې ته څوک ونه درېږي دا څلور شهیدان کړي 50 د نور هم شهیدان کېږي جړه چې ما ته راځي د دې وجې نه چې زه مسؤل نه یم دې د خاطره زه دلته راغلم
کېدای شي زه بېګا ته لاړ شم ما هم څوک ووژني په دې احساس باندې زه دلته راغلم چې دا هلکان زه پېژنم ما سره د ماشومتوب نه راغټ شوي دي دا قادر په نامه باندې هلک چې دی زما همزولی دی ما سره راغټ شوی دی او دا چې دی دغه نه فارغه شو د څارنوالۍ نه په محکمه کې وظیفه لري قاضي دی زه یې پېژنم د ماشومتوب نه چې دا د ماشومتوب نه چاته یې ضرر نه دی رسولی او نه بد عمل او نه بد فعل او نه په دې خبرو کې لاس